یاره افغانانو تاسو خو زمونږ نه کرکټ زده کو تاکه راشد لطیف درغه تاسو ټریننګ درکو ایزی مامون حق درغه تاسو ټریننګ درکو عمر ګل درغه تاسو ټریننګ درکو ایرس خان درغه تاسو ټریننګ درکو دا خبرې دي د پنجابیانو چې د افغانستان ټیم ته وایي چې موږ تاسو ته کرکټ زده کړی دی او خپله همدا راشد لطیف همدا انضمام الحق همدا عمر ګل وراره د پاکستان ټیم هم ټریننګ کو خو په ګراونډ کې غټې غټې سوټې وکړي چې خپله درکې توره نه وي که نه کوچ موچ انتن نه ورکوي کوچ مزه کوي د کوچ صاحب جوناتان ډرت په شان دی چې مسلمان هم د انګریز د افغانستان ټیم ته څومره وفادار دی نو دا په خلکو احسانات ما اچوي سیده او که نه په دې سره نفرت زیاتېږي مینه نه زیاتېږي د افغانستان د لوبغاړي خپل قوي دي محنت کوي کوشش کوي باید څوک کوشش کوي باید همغه ته شاباسي هم ورکړي او که نه دا کوچان مو ځان سره سمبال کوي د افغانستان ټیم چې کو ټریننګ کوي پیسې اخلي وړې وړې پیسې اخلي که ستاسو ټیم سره چې دي که نه ډالرې اخلي نه رښتیا کالدارې اخلي نو د افغانستان په ټیم کې ډالرې اخلي ډالرې په الله مه سپارمه په دې خبرو نه تېر شئ په خلکو احسانات مه اچوئ پروګرام تو وډګایا او ډاکټر